د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د پلخمري په بهاري لوی جومات کې د یوې لویې غونډې او د ښار په سړکونو کې د لاریون په ترڅ کې د هېواد په ځینو برخو کې د پاکستان پوځي رژیم وروستي بریدونه وغندل او له امنیتي ځواکونو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. ګډونوالو دا بریدونه د انساني قوانینو پر خلاف وګڼل او په ملي یووالي یې ټینګار وکړ. له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د هر ډول تیري پر وړاندې پرېکنده ځواب ووایي. په بغلان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د یوې لویې غونډې او لاریون ترسره کېدل. د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د پلخمري په بهاري لوی جومات کې د یوې لویې غونډې او د ښار په سړکونو کې د لاریون په ترڅ کې د هېواد په ځینو برخو کې د پاکستان پوځي رژیم وروستي بریدونه وغندل او له امنیتي ځواکونو سره یې خپل ملاتړ اعلان کړ. دا غونډه او لاریون د دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو او د ټولنې د بیلابیلو برخو په ګډون ترسره شو. ګډونوالو د اعتراضي شعارونو په ورکولو سره دا بریدونه د بشري اصولو او قوانینو پر ضد وبلل او له چارواکو یې وغوښتل چې د هر ډول تیری پر وړاندې پرېکنده او قاطع ځواب ورکړي. پاکستان یک همسایه نامرد است. ما مردم افغانستان به همراه یک همسایه نامرد روبرو است. پاکستان صحیح مردم ملتش خوب مردم است، اما حکومتش بسیار خراب است، حکومتش بسیار نامرد است. حکومتش همیشه نمایندگی انگریزا را کرده گشتگی است، نمایندگی امریکایی را کرده گشتگی است. د لاریون ګډونوالو همدارنګه ټینګار وکړ چې دوی به د هېواد د خاورې له هرې برخې دفاع وکړي او د هېواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره د هر ډول ګواښ پر وړاندې به ودرېږي. امروز مسلمانای پاکستان خو یک که ملکی ها را میکشه، افراد بیگناه را میکشه. این خب بسیار یک کار نامردانه، یک کار ناجوانمردانه است. نباید این انجام بده. اگر جنگ میکنه خب جنگ روی در روی باشه دیگه. این یک عمل بسیار خصمانه و بسیار ناجوانمردانه است که انجام داده. د دې پروګرام ویناوالو د ملي یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ او د هېواد امنیت او ثبات ساتل یې د ټولو اتباعو ګډ مسؤلیت وبلل او د خلکو یووالي یې د دوامدار امنیت د تامین لپاره بنسټیز دلیل وګڼل. دوی له خلکو وغوښتل چې د یووالي او همغږۍ په ساتلو سره د هېواد د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي. ما شما مکلف هستیم که از حق مسلم خود دفاع بکنیم، به مال و جان خود به هر شکل از اشکالی که ما توانایی داریم دریغ نکنیم. باید این وقت اتحاد و اتفاق است دوستان. پشت قومیت و پشت مثلا مذهب و پشت باجه پای دیگه نگردیم. باید انشالله وحدت وجود داره. اتفاق الله متعال دیگه هم از این قدم مزید ما شما توفیق عطا بفرماید و این را بدانند پیام ملت افغانستان، پیام این جمعی حاضرین ما به آنانی که نمیشناسند باید بشناسند، آنانی که نفهمیدن باید بفهمند، آنانی که درک نکردن درک کنند که این ملت به هیچ نظام استعمارگر گردن نماندن و گردن نخواهد ماند. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په ځینو برخو کې د وروستیو هوایي بریدونو وروسته یو شمېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي او د دې پیښو په ځواب کې د هېواد امنیتي ځواکونو د فرضي کرښې په اوږدو کې ځینې نظامي پوستې په نښه کړي دي. متحده ایالاتو د ایران پر بیلابیلو ښارونو بمباري وکړه او ټرمپ د اسلامي جمهوریت په بریدونو کې د 6 امریکایي سرتیرو وژنه تایید کړه. د روسیې د امنیت شورا مرستیال د درېیمې نړیوالې جګړې خبرداری ورکړی او تهران په سعودي عربستان کې د امریکا سفارت او په سیمه ییزو هیوادونو کې د امریکا اډې بمبار کړي دي. د ایران سپاه پاسدارانو اطلاعاتي څانګې ادعا کړې چې 40 امریکایي سرتیري د دوی اړوند سمندري ځواکونه هغه وخت په نښه کړل چې متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار کې غونډه درلوده. ایرانی رسنیو د سپاه پاسدارانو اطلاعاتي څانګې له قوله لیکلي د برید د ډرون الوتکې په مټ په هغه سیمه شوی چې 160 امریکایي پوځیان پکې راټول شوي وو. سرچینې ویلي په دې ډرون برید کې 40 امریکایي پوځیان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. This was our last best chance to strike. دا زموږ وروستی او غوره فرصت دی چې ایران ته ضربه ورسوو او موږ یې کوو.
موږ د دې ناروغ او بد رژیم د نزغمولو ګواښونه له منځه وړو. موږ د دوی سمندري ځواک د له منځه وړلو په حال کې یو. موږ تر اوسه 10 کښتۍ له منځه وړي. دوی د سمندر په تل کې دي. موږ ډاډ ورکوو چې د ایران رژیم نشي کولی د خپلو پولو هاخوا ترهګریزو ځواکونو ته وسلې، مالي مرستې او لارښوونو ته دوام ورکړي. سیمه کې پر امریکایي اډو او ځواکونو وروسته له هغه بریدونه زیات شول چې واشنګټن تهران کې آیت الله علي خامنه‌ای په نښه کړ. له دې سره سم امریکایي سناتور او د ډونالډ ټرمپ له سختو منتقدانو څخه برني سندروز ویلي چې اسرائیل او سعودي عربستان امریکا د ایران پر وړاندې جګړې ته هڅولې ده. هغه د سعودي عربستان چارواکي یو بې رحمه دیکتاتور چې هیڅ ډول مخالفت نه زغمي بللی دی. سندروز همدارنګه ادعا کړې چې د بنیامین نتانیاهو حکومت په غزه کې 22,000 کسان وژلي چې د ده په وینا ډیری ښځې او ماشومان دي. په همدې حال کې رویټرز د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د دې هیواد وګړي باید د امنیتي اندېښنو له امله د 10 څخه زیاتو هیوادونه پرېږدي. په دغو سیمو کې د اسرائیل رژیم سیمې او د غزې تړانګ هم شامل ده. امروز 3 تا هواپیمای F-15 اونها سقوط کرد. اینکه چه چیزی عامل سقوط اونها شد بماند، ادعای خودشون جالبه که میگن در اثر اشتباه سیستم پدافند کویت. خب اگر این ادعاشون درسته، سیستم پدافند کویت و کشور منطقه که خب از خود آمریکایی ها تامین شده، پس سیستم های خودشون زدن. یعنی این اباحت ارتش خودشون رو میبرن زیر سوال که همزمان 3 تا هواپیمای خودشون شلیک میکنن و میزنن. ثانیاً اینها مدعی بودن که از کشورهای منطقه استفاده نمیکنن و کشورهای منطقه مدعی بودن که فضای خودشون رو و خاک خودشون رو در اختیار آمریکا قرار نمیدن. پس چطور شد این هواپیما در فضای کویت قرار داشتن؟ د راپور له مخې ایران، متحده عربي امارات، سعودي عربستان، بحرین، کویت، عراق، اردن، مصر، لبنان، عمان، قطر، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې یاد شوي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې د وتلو لپاره له ملکي الوتنو څخه استفاده وکړي. Değerli büyükşehir ve il belediye başkanlarımız, تر هغې چې ورباندې ټینګ نشي او په سیمه کې امنیت بیرته راونه ګرځي، ډیپلوماټیک اړیکې او سلا مشورې به په ټولو کچو کې دوام ولري. دا خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې ایران پر دغه هیواد د امریکې او اسرائیلو له ګډو بریدونو وروسته په منځني ختیځ کې د امریکې ځینې اډې په نښه کړې دي. له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.